په دې وروستیو کې د ننګرهار مرکز جلال آباد ښار په ګډون ولسوالیو کې ډیری خلک د خپلو خوښیو په مراسمو کې کرایي موټر راولي او خپله خوشحالي پرې نمانځي. ننګرهار کې د هغو کرایي موټرو څښتنان وایي چې ډیری خلک ترې په ودونو، کوژدنو او نورو مراسمو لپاره موټر وړي او خپله خوښي پکې تیروي. د خلکو ته وروره د یو سهولت هم برابر کړی دی چې لکه ودونه کیږي او یا کوژدنې کیږي، فارغت کیږي، څه نور خوشحالیانې دي، مړي ژوندي دي، نو ګاډي موږ نه وړي ورو په کرایه باندې موږ ونه ضمانت ما ضمانت داسې لکه جواز عصري جواز وي ورسره. زه هم ګورم زموږ په خوښه باندې نو هغه ګاډی به ورته ورکوو، صحیح سلامت ورته کوو، صحیح سلامت موږ ته راوړي. او نور خلک هم راځي، د خارج نه هم راځي، لکه خارج نه موږ نه وړي ګاډي او میاشت دپاره 20 15 2 میاشت دپاره خلکو ته هم لږ داسې سهولت هم برابر کړی دی. پخوا چې دی خلکو به ودونه کول یا به ډولۍ سیستم و یا به بل سیستم، اوس چې دی نو وخت بدل شوی دی، نو ودونو دپاره یا کومې پارټیانې یا فراغتونه یې په پانتونونو کې نو بیا راځي زموږ څخه دا ګاډي وړي، څوک غټ ګاډي خوښوي، څوک واړه ګاډي خوښوي، یا کابل ته ځي یا بل سفر، یاره خوشحالي او ښادي چې نو ګاډي زموږ څخه وړي. د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي وایي پخوا وختونو کې په ودونو او نورو خوښیو کې موټر ډېر کم و. خلکو به ډولۍ پر کچرو، اسونو او یا نورو شیانو وړلي چې ځانګړی خوند به یې کولو. وایي اوس که سهولتونه ډېر شوي خو هغه مزه نه لري. مخکې به ډېر ښه و چې بس مشکلاتونه نه وو، خو د اوږو کار یا کلي کې به روان و په ټوکې مخکې هغه به شاته به دا و. بس اوس خو له خیره موټر دی تیار د دې ځای نه واله کور کې دننه خوشې که بس دننه شه خلاص. مخکې ډېر ښه و. د ننګرهار یو شمېر نور اوسیدونکي دغه راز له هغو ځوانانو غواړي چې په ودونو او نورو د خوښیو په مراسمو کې د کرایي او نورو موټرو له بې ځایه چلولو ډډه وکړي، ځکه ډېر کله بې احتیاطي کولی شي ښادي پر غم بدله کړي. ډېرې داسې چې موټرې راغلي ټکر یې کړي، اړولې هم دي، خو بیا وروسته بیا ژاړي چې موږ غلطي کړې، بد هم کړي. نو زه دا ته وایم چې وروسته چې ته بد وایې چې ما غلطي کړې او بد مې کړې، هغې نه دا ښه ده چې مخکې نه تاسو باید احتیاط وکړئ، نه چې داسې خدای ناخواسته چې یو خوشحالي تاسو په غم بدل کړئ. د ننګرهار په ډیری سیمو کې هغه خلک چې له اقتصادي پلوه ښه او شتمن وي د خوښیو په مراسمو کې ګران بیه موټر په کرایه وړي او خپله خوشحالي پکې نمانځي.